د پیشنونو نه تنګ رالم کله پیزه راوړه کله جوړه راوړه ګوره دا چې نه منم نن نفس ته پوه شوې او که نه ځه مړه د سر ته دې ګوره د مخ ته دې ګوره زه فیشن نه کوم په تا باندې اور ولګي زما د فیشن د وجې نه زه به کوم چې ته څه کوې کوه دا څه مسله ده بس ته ګوره دا خوله دې بنده که زه به فیشنونه کوم یا لکه دا څه چل دی څه مسله ده خیر خدای که نه دا دې څه ده دا ته به کیسو کې دا مې کوروالا ده نو کوروالا ده د مړه ته شرمېږم نه خفه نه شه جانمن اورې ته شرمېږې نه چې ته په تور سرې باندې بدماشي کوو دې بدماشۍ ته دې مړه وګوره بدماشي به داسې څوک کوي خبره واوره دا جانی من څه ته وایي جانی من څه شي ته وایي خو ښځې ته وایي که نه ستا وایي خو ما وی که څه غلطه خبره دې نه کړې نو چې بیا در باندې را باندې کم ګوره غلط به ته غلط به ته یاره خو ناټر نه کوي زه ښه ټیک ټاک یم جانمن ته صبر وکړه داسې زما یو دوه خبرې ته راشه زه تا ته چل وکړم چې خلک څنګه بدماشي کوي دا تا په دې بدماشي کوله که نه څه ګانې دې ورته وي دا بدماشي داسې مړه غوسه مې کوله وه خو دا ستا غوسه وه او که نه خدای د تباه که په دغې غوسې باندې غوسه داسې افسوس دا ستا ښځه به زما ښځه نه وی نو ته ګوره دا څه خلوصه مه خوځوه درته مې پیلم ویلي ګوره نن مثال کې خبره کوم الله دې نه کړي زما خو جانمن ده جانمن ستا ښځې ته وایي داسې وایه که ته زما نه چل زده کړه چې خلک بدماشي څنګه کوي بیا پې ورشه که دغه رنګ بدماشي ته کوې ټول عمر به ته ښکته دا به پورته وي مطلب اوس ګوره کړه زه درته ګورم ځه السلام علیکم جانمن وعلیکم السلام ښه جي ښه خدای دې وبخه داسې کار دی ستا دا خاوند نه دی الله تعالی درکړی دی خو کمه کار دی که نه نو ما دې ته لکه د بدماشۍ چل ښودلو مې لږ تېز شه که نه نو زه داسې کار کوم هسې یو دغه کوو لکه ته ما لږ بېعزته کولی شي زه ته ولې بېعزته کومه ما تا سره څه کار دی شه ته خو زما څه مور نه یې دا بس ټیک ده مړې ما ته هسې ووایه وایه خره خره دا خر ته چاته وي اوس به در باندې سرې وینې را ماته کړم خدای دې یاره خو نو خر مر مه وایه ګورې ماته کوې ټټو وایه اس وایه اتي وایه زمری خر به ستا ټر نیکوي دس یو ټرانګ به مې د نوم جواب تا خو ما ته وویل چې ما ته خر ووایه په خپله باندې ښه مې ودې کتلو بدماشي دې ته وایي ښه اوس ورشه او چې څنګه ما بېعزته کړی د دې نه یو 2 انچۍ زیاته بېعزته مړه بس ته صرف ګوره ورته چې زه ورسره څه کوم لږه دیکه راکړه چې سټارټ شم ټول ګاډی خدای خاطر وکړه نو بس هغه په مخ کې اوس ته مونږ هم شرمې کور کې خو هغه درز غوبلي دلته خو مه کوه که نه نو تا ته زه ویم که نه اورې او که نه تماتم بل سړي په شته بدماشي ما ته مه ښکاره کوه ستا بدماشي په ما باندې نه چلېږي راځه توره دې وکړه ولې نو راشنکوب سر راوړم ویولمه ویشتلو کار ته نه شي کولی ته پیشو هم نه شي مړه کولی خدای دې بې خو نه به زه چل زده که یو ځل بیا ټرای کوم ما ته ګوره چې زه څه کوم ګوره ښځه ستا ده او بدماشي پې زه کوم مړه ځان کې لږ غیرت والله چې غټ امتحان کې دې واچولم نه زه به تا نور امتحانونه کې واچوم ګوره زه وایم چې د ښځې غلامي پرېږدي چې ته چې کوم دی که نه لکه تکړه شي دا څه وي زه د ښځې غلام تا ته ښکارم نه مړه غلام خو ډېر ښه ته ما ته چپړاسي ښکارې ګوره اوس ښه زه پې څنګه ورځم ښځه ستا ده او دغه زبردستي زه کوم دې کې هم لږ شرم وکړه 1 2 3 السلام علیکم جانمن مطلب د هغه ښځې دا داسې کار دی که نه چې یو ټرای به بله وکړو خفه نه شي که نه دا ځل راته میلو ووایه
یار دا مې وایه ستا به څه خو ستړي کېږي زه وایم که ما که لږ دغه راشي که نه چې زه به هسې فسم ته به خفه کېږې نه چې ځې میلو ته پته ولګي ته ما ته لږ بېعزته مې کړه وی میلو ښه ته بس مړه چې ما نه شي بېعزته کولی زه به دا خپل مخ ووایم بس دا ګزار د چا ته ورکړو ته یوه ښځه ذات او څه یو سړی ذات او تا ما له ګزار راکړو یاره ویم که ته زما ښځه نه وې که نه نو نه چې ښځه خو مې نه یې نه خوله مې غلطه شوه نو په خدای چې یو تړنګ مې ته نه اوچت کړی وی لیونی به د هغه خاوند دی ګوګو به اوس هم پکې رانغلو غیرت که نه نو بیا یې ریل ګاډي پاټلۍ باندې څملو داسې کار وکړه سربیلن خانه نوم د سربیلن دی که څه شی دی چې هر څه وي اوس ورشه اوس دې ولیده ډرامه دې ولیده ومې لیده مړه اوس ګوره هغه ځای پورې زه لاړ شم ښه غوسه راغلي چې هلته لاړ شم پته نشته چې څه چل دی غوسه بس مې غیرت دې وده نور څه خبره نه چې راویښه کړه ځه ښه یو ډب په اشاره که خدای مې کامیاب که په دې وارله اوله خبره واوره اورمه نو بس مړه کوم دی نوره نو خیال سره ستا ورځې پوره دي ته به زما د لاسه مرې ته به ما مړوې ته ما ته وایې ته ما ته وایې چې ته نو تا ته ویم که نه دلته خو نور څوک نشته بهر د کور نه بهر ولاړې ما ته غوسه مه کوه چې کور ته دې بوځم بیا د خیر نشته دی بیا به هلته داسې ویم چې بیا به ته پته ولګي زه خفه نه شم مړه هسې خولې رانه شړپ وکړو او خبره رانه ګډه وډه شوه ښه به زر وکړه دلته یخ اوبه ماله راوړه ګرمي مې کېږي ودې لیده زما غوسه که نه دا انعام چېرته دی یار صبر وکړه ستا غوسه خو په والله چې بس را باندې مړه کوله دي بلکل نسوار کې که نه کې نسوار خو والله چې کوم به دا واله دغه یو چونډی زما وس دی که نه نور څه نشته نور تا دپاره چې څوک نه د کور وران که ماله ګوره په صحیح معنو ماله وګوره نو خو دا خیري چانس دی که ته ګوره چې دې نن به درته زه اصلي بدماشي وسکم دې خوښه نه چې دا کور وران که یا الله غیرت ما نه دې ورو غیرت پوه نو بس بلا ده نو بلا ته به څه وې تا دا شونډې ولې سرې کړي ها تا له ویم که نه تا دا شونډې دا نوکان نه دې څه شی جوړ کړی قسم په خدای که نه دا به لرې کې ګورې هاو سوري خور ستا خدای وران که کور زه په تا سره وسپم خو دا ښځه وباسه دا دې کوم ځای ته کړې مونږ خو دې پرې غرق پر کړې داسې کار دی وروره تا وګټله ما بیا اورې دا ته چې غوسه نه شې کولی که نه د ډېر لاس خو نه دی پوره بېلچه ده په ایمان چې که نه په دې بېلچه باندې ما هره ورځ په کور کې وخی اوس زه ګزاره ورسره کوم دې وجې نه خو مې غوسه نه شوه کولی آفرین شو په تا شو ستا په دې حوصلې شه پښتون یې که نه نو جتي پتې پښتون یم داسې پښتانه که ستا په شان یو لس نور پیدا شو پښتو دې سر خوړلی نو خبره چېرته ځې وه ولې نو زم در سره ځم والله چې ته زه خدای د کور ران کړ دا ښځه دې نه ده مړه په ایمان چې زه خو تنګ راغلی یم بلا ده بلا بس بلا سره ته ښه پوهېږې ته پوه شو کار دې پوه شه زه دنه په ایمان که لاړ شي وه دواړه به ځو راځه دواړه روډان ځو ته اوس ښځې نه تښتې نو به څه وکړم نو بله طریقه خو هم نشته که نه ښه نه زه خو په دې به لاړ شم دا څه خبره ده الله په امان چېرته روان یې ولې خیر څه روان یې اول دا راته ووایه ډېر جانمن دې ماته ویل اوس تښتې ته جانمن به ډیلیټ کړو اوس صرف من پاتې شوه داسې کار دی که نه زه ځم زما څه کار دی ښه بیا به ملاویږو به دا خاوند نه دې ځای نه واسطه نه شې تللی زما د اجازت نه بغیر بلې ورځ به د ستا ژوند زما سره تېرېږي داسې اساني سره دې نه پرېږدم خدای د کور په دا ښځه وباسه دا ځان زه ځم پرې چېرته روان یې